نو حدیث کې دام راځي چې شیطان دا اذان ته د ټینګې نه د تخت ډیر لري پورې تخت ډیر لري پورې زمونږ یو استاد هغه به خبره کوله په خوا تختېده زیب ورته نه میلاوېده جماعت کې به اذان وشي نو زیب ورته نه میلاوېده ګیر چاپېره نو ډیر لري به تختېده ځای به ورته نه و وی اوس خو دومره لنډ ځای کې پټ شي داسې ځای کې وي چې د اذان اواز اړو اوري نه په لنډ لنډ ګاونډ و دې خوا واخوا هر ځای کې ورته اوس ځایونه ورته میلاو دي لارو کې ورته ځای ښه مزېدار میلاو دی دکانونو بازارونو کې ورته میلاو دی کورونو کې خپل ځایونه دي ایو کس کور جوړولو نو یو کمرې پکې جوړه کړه نو چاته تپوس وکړي دا څه شي کمره ده وی دا ټي وي لانچ کمره ده نو ټي وي لانچ کې نور سي خو دغه د شیطان ځای جوړ که کنه قرآن له خو ځای نه وي اکثر زه دا وایم کنه یو ماشوم قرآن یې راوړی دا مور راکړه چې مونږ کره د دې ځای نشته مور راکړه چې استاد یې ورکړه هلته کې په المارۍ کې کیدي جومات کې کیدي وایي ځکه مونږ کره د دې ځای نشته نو ما ته تپوس وکړه په داسې په طریقه هغه وخت کې داسې میچونه چالو نو ما ورته دا چل هلکه دا چل هغه ډېر خوشحاله چې استاد را سره ګپ شروع د کرکټ نو چې دوه خبرې درې مې وکړې نو ما ورته هلکه دغه خو شته که نه نو مې کوم ځای کې یې ښودې وي داسې ورته ځای جوړ کړی بره مې ټول کمرې والا ته ښکاري وي وایي داسې دغه یې تاقچه غونته یې وله جوړه کړې هغه دره غونته یې وله جوړه کړې ده ما ورته ښه دې مور ته دې ووایه چې تا ټي وي له ځای جوړولی شي او قرآن له ستا په کمره کې او ستا په کور کې ځای نشته نو ټي وي لنچ څه او شیطان کا مرکز نو اوس زمونږ استاد خبره کولی اوس چې ته تختی نه ډېر لنډ اوس چې کم دی نو ناستي نو خو لا اذان ختم شوی نه چې غره بهر حال نو ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم دا سی پا دی شیطان دا انسان کی دا سن لگی دلے رے کنا لکه څنګه چې دا وینه په انسان کې ګرځي شیطان پکې دا سي ګرځي دا وسوسه اچي وي په زړه باندې خړطه می خو دی او دا پمپینګ کوي لګیای نو د لکه دی که خیال مکړی بعضې وخت کې د سویګیس دی کې دا حکومت سبوی غونته ور واچوي د دې دپاره چې کوم دی کې لیکي پته ولګي نو هغه د ټولو پیپونو کې خور شي نو اچولی هلته وي خو د ټولو پیپونو کې خور شي نو چې کم ځای کې پیپ استعمالیږي هلته هغه بوی را رسي دقسې دا شیطان د انسان په زړه باندې په دې پاور هاوس باندې خړتم لګولی دلته خپل وسایس ورچوي نو هغه ټول بدن کې خورېږي نو مجرى الدم لاس هم غلط استعمالیږي بیا غوږ هم غلط استعمالیږي چې کله ذکر نه وي د الله یاداشت نه وي سترګې غلط استعمالیږي سوچ فکر غلط استعمالیږي زړه غلط استعمالیږي بدن ټول په غلط رواني ټول بدن متاثر وي د شیطان دغه وسوسونه او د شیطان دغه تسلط نه ځکه قرآن وایي انما سلطانه على الذين يتولونه د شیطان تسلط به په هغه چا باندې وي ځکه هغه قسم خوړلی و که نه لأغوینهم لس کسان یې نه و یاد کړي شل یې نه دي یاد کړي کله چې الله راویسته هلته نه جنتونو نه نو د په هغلته د الله رب العزت په دربار کې دا قسم وخوړه لأغوینهم نو دغلته ټکي استعمال کړی دی قرآن بیان کړی
لکه نه دی یاد کړي زره نه دی یاد کړي لاغوینهم سم په خیر اده کړي وتا لاغوینهم اجمعین ټول بدلا په بلاړم نو هر چاته لګیا دی وسوسه اچي که څوک دین ته ناراضي قرآن ته ناراضي عبادت ته ناراضي موز ته ناراضي هغه له ځان له وسوسه اچولي څوک چې راضي هغه له ځان له وسوسه اچولي څوک چې عبادت کوي هغه له ځان له وسوسه اچولي څوک چې نیک اعمالو کې مخکېواله کوي هغه له ځان له وسوسه اچولي لګیاره لوغینهم اجمعین خو لیکن قرآن سو فرمائی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان آغا خلق چاگئی کی تقوی دا ای کی پریزگاری دا کل چاگئی تو رسیگی سقسم وسوسام دا شیطان نا مسهم طائف من الشیطان سقسم وسوسام دا شیطان چه ورطو رسیگی تذکرو مانا دادا ہر حق سبب راوالی ہر حق سبب اختیار کی جی پاگی بانی اللہ یادی نو کاغا ذکر دے اعوذ باللہ دا امد اللہ نم پی یادی کاغا عبادت تا ادری دل دی امد اللہ نم کاغا قرآن راغستل دی امد اللہ نم کاغا دا اللہ رب العزت پا کائناتو کی سوچ و فکر کولی امد اللہ نم اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرو نو که دا عبادت ٹیم دے خو عبادتو کا که دا قرآن دا وینا ٹیم دے قرآن ہوایا کاغ نئی نو دا ذکر و اذکار خو کاؤدس دنوں می کولش سبحان اللہ ویلشی اعوذ باللہ ویلشی لا الہ الا اللہ ویلشی اللہ اکبر ویلشی دا ذکر خو کوکنا استغفر اللہ ویلشی نو تذکرو نو زد شیطان وسوسی کم سے کم کمیگی خوبا کمیگی کنا نو چی منگ دا سلو کی لسم را کمی کلی نو زد لسو نخوی بچ شو کنا نو دیو جنا قرآن وی چی بچکی گی پا دی بانی چی تذکرو تا اللہ دا یاداش طریقے کار بکے اب پختوی شیطان مخ دی تورشا نو صرف مخ متو روا صرف مخ متو روا نا مکمل ور سره چې کم دینو لگ مقابله را والا ځکه هغه خو ویلیو کنه هغه دا خبره کړې وه چې ولا امنینهم زه به په امیدونو کې داسې ورغوپه کم تش امیدونه به تمې به مړه دا دې نه دا خو شته الله غفور رحیم دی مه مونځ کوه سیبه وسوسه ده مه مونځ کوه مه قرآن وایا مه دا کوه مه دا کوه الله غفور رحیم دی په دغه وسوسه کې پروت دی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا اللہ بیادے نو فاذا هم مبصرون اغی بیا پوی شي نو قرآن کریم فرمائی ان الذین اتقوا بشک آغا کسان چاغ پرهیزگار دی اذا مسهم طائف من الشیطان کل چاغی تورسیگی سوسوسا د شیطان د طرفنا تذکرون واغی اللہ یاد کی فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ نو دیوی بیا پویدن کی پدے باندی وَإِخْوَانُهُمْ اورون ددئی ملگری ددئی یمدونہم راکاگی دی لرا فی الغی پا سرکشی کی سرکشی طرف تے نورم راکاگی یعنی نیکی تے نہ راکاگی نیکی تے پریدی نا نیک عمل تا شیطان پریدی نا یمدونہم فی الغی راکاگی دی لرا پا طرف دا سرکشی بانی ثم لا یخسرون بیا کمے نکی پاگی کی یعنی دا سرکشی پا کارونو کی کمے نکی دا گناہ پا کارونو کی کمے نکی مطلب ادارے اگورا مڑا خو خادی دا او پا خادی کی چه ٹنگ ٹنگ نینو دا سا خادی دا وسوسیہ چاہی کنا وعدہ ہوئی پا ڈنگ ڈنگ درنی
او غم د دیگ په ټنګاري درنیږي. نو چې غم دی الا نو دا درېمه ده، د جمعه ده، د سلویختی ده او د کال دی او د تختی الواره. الا شابه دا خو په دې کېږي او خلک به بیا څه وایي؟ وایي به چې سپېره مړی ولیږه. بیا به خلک وایي دومره ورپسې وارثانو کې څوک نه و چې سلویختي کړې وې، جمعې ورپسې کړې، خلک به خبرې کوي. یمدونهم فی الغی، واده دی ولی سی چل دی دا سمړی خو نه دی، دومره خو به پکې ټنګ ټونګ کوو، دومره خو به پکې ډیګ وو، دومره خو به ګانې بجانې پکې لګو، مړی خو نه دی، د مړیو د واده خو فرق یې که نه. نو شیطان یمدون و اخوانهم یمدونهم فی الغی، شرکیاتو کی خلق مبتلا کړي، ولی دا د الله نازولی نه دي څه؟ شیطان دا وسوسې اچوي، دا د الله نازولی نه دي څه؟ او ولی دی د حاجتونه نشي پوره کولی، مړه دا دی ته خدای کمالات ورکړي دي او دا دي او دا دي، دا اختیارات دي. نو به دا سوچونه فکرونه دا ولا برابرۍ و اخوانهم یمدونهم فی الغی، او به په دغه شرکیاتو کې هغه مبتلا کوي مختلف طریقو سره. علما لیکي برسیسه یو بزرگ برسیسه هغه ډېر عبادت گزارو، غار کیو چرتا او پس پاغ غار کی به عبادت کاو، دا شیطان ورته راغی او د غار مخې ته دم ورته جانماز واچولو. اولی تی اجازت وغوښته دی، نه نه اجازت نشته مه راځه دننه. وی ښه، وی چې به دننه نه راځم نو زه به بارو ته مسله سمه کوم. نو چې هغه چیلې له تللی و نو دی ورپسې چیلې له لاړ، بس هغه عبادت کوي، دی ورته کېوت عبادت ته، چې هغه 15 رکعات 10 رکعاته کوي، دی ورپسې شل کوي، لګیا دی دی بار اختر یې هغه دننه. اخر یې ورته ویلي زه ته را دننه شه، ته څوک یې؟ را دننه شوی دی. شیطان وی چې ځکه خیري لار خو پیدا شوه. په مزه مزه په مزه مزه برسیسه هغه ته چې دی نو هغه خپل بیم شروع که، ته خو داسې او دا ګوره څومره عبادتونه کې او دا کې او دا کې، زه به دا خلک چې کم دی نو رامات کما او بس ورته به ویمه چې بدله ځئ او دا تعویزونه م راوباسي او دا تعویزونه م کوي او دا پلانکې م کوي او دته پته م لګي. مثال داسې خبرې لوی به دې مشهور کم. اول خو ورسره بس ملګرتیا قایم کړه، رو رو هغه په خپله بزرګۍ غاویره که، په خپل هغه عبادتونو یې غاویره که، سړی وخیجاو په بره تر دې پورې چې د بادشاه دربار ته خبره ورسېده چې دقسې برسیسه یو بزرګ پیدا شوی دی او هغه دا کوي او داسې او د هر مشکل کا حل دی. کېدای شي دې زمانه کې څوک کارډ به چاپ، که دې زمانه کې مې نو کارډونه به چاپ کړي وي. نو بس هغه بادشاه لور وه او د هغې څه مسله راله او هغې ورله راوسته او دلته شیطان خپل کار پې سر ته ورساو. وی اوس مې خلاص که گیر شومه، برسیسه ورته وایي، ورته اوس باله خلاصېږي چې ما ته سجده وکړي. برسیسه یې د کم ځای نه راوویسته، گیر شه په بدعملۍ کې گیر شه، هغې والا د کم ځای نه راوستې وه. دا اکثر دغسې وي که نه چې دا صرف دغې ته چیلې پخی غرونو کې ګرځي که نه، او بیا صرف دغې ته کیوتي چې کمیسونه ناپ کوي، نو هغه اکثر دغه کمیسونو کې گیر شي. نو دغه کې اخته او لګیاو، نو چې گیر شه د بادشاه د لور سره مسله راله، بادشاه قتل اډر جاری که چې دی به اوس وجنو. د وجلو اډر چې کله ده ته راورسېده ده وی وا اوس خو گیر شوې، که شیرې نو ګیرې. شیطان ملګری دی و اخوانهم یمدونهم فی الغی،
اوس هغه ته وایي لار راته ښایه چې په کومه لار به اوس بچ کېږم. هغه ورته ویل صیب هله به بچ کېږي چې ما ته سجده نه یې کړې. بر سیسه راولګېد او شیطان ته سجده وکړه چې اوس خلاص شم سړیا. چې کله یې ورته سجده وکړه لاړ ته ما خپل تحریک پورا که. کفر ته مو ویسته، شرک ته مو ویسته، په بدعملیو یې م راواړو. و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یخسرون. کمی نه کوي هغه، په طریقه کار کوي. خو لیکن قرآن مخکې ویل اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. کله چې په صحیح معنا باندې تا د الله د طرف ته توجه وکړله نو شیطان به وسوسې اچوي خو الله به پکې ګیری نه. نو قرآن هم وایي ثم لا یخسرون، هم پکې ګورې کمی نه کوي. خو قرآن یو ځای کې ویلي دي انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم مشرکون. چې د شیطان تسلط د وسوسو په هغه چا باندې راځي چې څوک ورسره سناسه دوستانه ساتي او یا په شرک کې مبتلا شي. بهر حال الله رب العزت دې زمونږ استاسو استقامت په دین، په قرآن او په سنت باندې، په توحید او سنت باندې هغه نصیب وګرځي. الله رب العزت شیطانی وسایس او انسانی وسایس د هغه ټولو نه موږ ته بچاو نصیبه کړي. الله زمونږ حفاظت نصیبه کړي، زمونږ د ایمان، زمونږ د اخلاقو، زمونږ د عقیدې او نظریې الله د هغې حفاظت نصیبه کړي. الله رب العزت چې کم بیماران دي صحت نصیبه کړي. الله څومره مسلمانان وفات شوي ته مغفرت نصیبه کړي. وصلی الله